امریکا د عسکرو د خوندي ایستلو په موخه افغانستان ته نور پوځیان رالیږي. امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت پینټاګان ویل افغانستان د عسکرو د ایستلو د امنیت د خوندیتوب په موخه د لنډې مودې لپاره افغانستان ته نور عسکر هم لیږي. پینټاګان ویان جان کریبي په واشنگټن کې یو خبري ناسته ته ویلي چې له افغانستان په منظم او خوندي ډول د پوځیانو د راایستلو په موخه ښایي افغانستان ته په لنډمهالي ډول نور پوځیان واستول شي چې تر راتلونکو څو میاشتو به هلته پاتې وي. نوموړی وړاندې زیاته کړې چې پینټاګان به د طالبانو د بریدونو په وړاندې جدي واوسي او د ولسمشر بایډن او د دفاع وزیر سټین له امر سره سم به په یادو بریدونو ته قوي غبرګون وښودل شي. د کریبي په خبره د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به هم یو شمیر قراردادیان په افغانستان کې پاتې شي تر څو له دولتي عسکرو سره مرسته وکړي او امریکا به هم له افغان عسکرو سره مالي مرستو ته دوام ورکړي. پینټاګان داسې مهال افغانستان ته د تازه دمو عسکرو د رالېږلو هوډ کړی چې امریکا وايي د روان میلادي کال د سپټمبر د میاشتې تر 11 نیټې په بشپړ ډول افغانستان خپل عسکر وباسي. ورته مهال ناټو سازمان هم له امریکا سره یو ځای د عسکرو د ایستلو هوډ څرګند کړی. بل ورته طالبان بیا وایي امریکایي او ناټو عسکر د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې توافقنامې سره سم د روانې میاشتې تر پایه له افغانستانه وځي. طالبان ګواښ کوي که بهرني عسکر په ټاکلې نیټه افغانستان پرېنږدي په وړاندې به غبرګون وښودل شي.